بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د ننني لیکچر موضوع چې ده هغه ماډیول 2 لیسن 1 او ټي اس کیو ایل لینګویج الیمنټس دي. د نورو ژبو په څیر اس کیو ایل یعنی ټي اس کیو ایل هم الیمنټس لري کوم چې په کویریز کې ترې ګټه پورته کیږي. کویریز چې دي دوستانو د ټي اس کیو ایل جملو ته ویل کیږي او یا هم د ټي اس کیو ایل جملو ته ټي اس کیو ایل سکرپټ هم ویل کیږي. د دغو الیمنټس له جملو څخه لومړی چې دا پریډیکیټ ده. پریډیکیټ چې دا د روز یا د ریکارډونو فلټر کیدو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی کله چې موږ په ټیبل کې مختلف ریکارډونه ولري هغه موږ وغواړو چې یو ځانګړی ریکارډ ترې راواخلو هغه دپاره موږ بیا له ان چې یو لیست کې ترې ګټه پورته کیږي بټوین د دوو ویلیوز یا د دوو ریکارډونو په منځ کې څومره عددونه چې دي موږ که وغواړو هغه راواخلو بیا بټوین نه ګټه پورته کوو. لایک پیټرن کې ترې ګټه اخیستل کیږي. هغې دوهم چې دي هغه اپریټرز دي. اپریټر چې دي هغه کمپیریزن یعنی د پرتله کیدو کې ترې ګټه پورته کیږي چې لومړی ډول یې ده کمپیریزن په ایکویلیټي او ان ایکویلیټي کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د هغوی جملو څخه مساوي ده، لیس دین ده، ګریټر دین ده، ګریټر دین ایکوال ده، لیس دین ایکوال ده، ناٹ ایکوال ده، ناٹ ګریټر دین ده او ناٹ لیس دین ده. لاجیکل کوم چې د یو کنډیشن د ټیسټ کیدو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې آیا دغه کنډیشن چې ده ټرو ده که فالس ده. د هغوی جملې څخه لومړی چې دا اینډ ده باید د اینډ دواړو خواوې چې دي صحیح وي تر څو موږ مخکې لاړ شو. اور کې چې دا که چیرې یو کنډیشن یعنی د اور چې دواړو خواو ته یو کنډیشن هم صحیح وي بیا هم اور کار کوي او موږ مخکې تللی شو. ناٹ چې ده دغه چې دا باید کنډیشن صحیح نه وي تر څو موږ مخکې ولاړ شو. اریتمیټیک اپریشنز لکه ستاسو مخکې کسې د ریاضي په عملیاتو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د له هغوی جملې څخه جمع ده کوم چې موږ ته نارمل عددونه جمع کوي. منفي ده چې ستاسو ورسره بلد یاستئ، ضرب ده، تقسیم ده، ماډولس ده. ماډولس چې ده موږ ته هغه باقي مانده چې ده هغه عدد موږ ته راکوي. کنکټینیشن چې ده د یو حروفو یو ځای کیدو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی چیرې موږ سره دوه حروف اوسیږي د حروفو مجموعې ته چې سټرنګ وایي. سټرنګ مثلا مختلف حروف به وي هغې ته چې سره یو ځای شي بیا سټرنګ ورته وایي. سټرنګ د دوو سټرنګ یا د دوو حروفو یو ځای کیدو دپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. اساینمنټ کله چې موږ وغواړو یو ویریبل ته یو ویلیو اساین کړو یا یو جملې ته یو ویلیو اساین کړو یا ویلیو یې سیټ کړو هغې کې موږ ترې ګټه اخلو. که چیرې دغه ایکوال او د دې ایکوال منځ کې ډېر فرق شته. همدا ډول دغه جمع او د اریتمیټیک اپریټر جمع کې فرق شته. دغه چې ده عددونه سره یو جمع کوي او دغه چې ده حروف سره یو ځای کوي. فنکشن دریم چې زموږ سره کوم اپریټرز ده فنکشنز دي. فنکشن هم پر دوه ډوله دي په عموما چې ده یو ته یې سیسټم فنکشن ویل کیږي کوم چې بلټ ان فنکشن هم ورته ویل کیږي او دوهم یې چې ده یوزر ډیفاین فنکشن ده چې یعنی یوزر هم کولی شي کوم ډیولپرز چې دي هم کولی شي چې خپلې خوښې فنکشنونه جوړ کړي. یا دې وي چې کوم فنکشنونه سیسټم فنکشنونه دي هغه په دوه ډوله دي. سکیلر کوم چې موږ ته یو ویلیو راکوي یعنی په یو سیټ باندې کار کوي مختلف ریکارډونه سره جمع کوي او موږ ته یوازې یو عدد راکوي. او دغه ډول فنکشنونو چې دي سټرنګ دپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ډیټینګ ټایم کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. اګریګیټ یو ځای کیدو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي او د حساب یعنی میتھس جمع منفي ضرب ده هم دغو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ټیبل دویم ډول چې دي ټیبل ویلیوډ فنکشن دي. سکیلر چې ده یوازې یو ویلیو موږ ته راکوي. نتیجې کې موږ ته یو یعنی که موږ چیرې د لسو
شاګردانو نمرې سره جمع کړو باید هغه موږ ته یو غږ راکوي یا موږ فیسونه یې جمع کړو موږ ته ټوټل یې راکوي. ټیبل ویلیو چې دا موږ ته ملټیپل ویلیو راکوي دا یو ویلیو نه راکوي څو یعنی ټیبل شکل کې موږ ته ویلیو راکوي. یوزر ډیفاین هم کېدلی شي چې سکیلر اوسي یا ټیبل ویلیو فنکشن اوسي یا دی چې سکیلر ته سنگل ویلیوډ فنکشن هم ویل کیږي او ټیبل ویلیوډ ته ملټي ویلیوډ فنکشن هم ویل کیږي. ایکسپریشن کې کله چې موږ ارثمټیک اپریټرز وکړو یعنی جمع منفي ضرب تقسیم او همدا ډول مختلف سمبولونه وکاروو او همدا ډول د ټي اس کیو ایل سکرپټ هم ورسره وي بیا موږ دې ته څه وایو ایکسپریشن وایو. ایکسپریشن چې دا د ډیټا د اپډیټ ډیلیټ انسرټ کېدو دپاره ترې زیاته ګټه اخیستل کېږي او همدا ډول د سیسټم په هکله معلومات هم موږ د ایکسپریشن په مرسته راخیستلی شو. کمنټ چې دا ډاکومنټیشن کې ترې زیاته ګټه اخیستل کېږي یعنی کوم کوډ چې موږ وغواړو چې هغه په هکله کامنټ ولیکو یعنی دغه څرګند کړو چې دغه کوډ څه کوي او څه دپاره ترې ګټه اخلو هغه بیا موږ کامنټ کې لیکو. کامنټ که چیرې یو جمله وي هغې څخه مخکې موږ دغه دوه ماینس ساینه چې دغه لګوو او که چیرته د یو څخه زیات لاینونه وو بیا نو لومړی سر کې سلیش د ضرب علامه لیکو او په پای کې بیا هم ضرب علامه او سلیش لیکو. سټور پروسیجر چې دا هم یو سیټ دا د ټي اس کیو ایل سټیټمنټ یعنی کله چې موږ مختلف سټیټمنټس وغواړو چې یو ځای کړو هغه موږ کولی شو چې په سټور پروسیجر کې ځای کړو او یو نوم ورته ورکړو او سټور پروسیجر یاد دی چې د همیشه دپاره په آر ډي بي ایم ایس یعنی اس کیو ایل سرور کې ذخیره کېږي او موږ کولی شو چې نور چا سره هم شریک وو او یا یې بیا ګټه ترې پورته کړو بیا یې راوغواړو او هغه کارونې ته وړاندې کړو. ویوز چې دا هم ورچوال ټیبل ده یعنی حقیقي ټیبل چې دا حقیقي ټیبل ته ورته کار کوي خو حقیقي ټیبل نه ده او دا هم په آر ډي بي ایم ایس کې همیشه دپاره ذخیره کېږي او موږ کولی شو چې بیا یې هغه وکاروو او یا یې له نورو سره شریک کړو. ټریګر چې دا هم کله چې په زموږ آر ډي بي ایم ایس کې یا په ډیټابیس کې یو څه رامنځته کېږي یا یو وخت یو داسې ایونټ یو داسې تغییرات رامنځته شي چې موږ نه غواړو هغه د عملي شي بیا موږ هغه پر وړاندې ټریګر جوړوو یعنی کله چې څوک وغواړي چې یو ریکارډ ډیلیټ کړي او موږ ټریګر ولرو چې هغه ریکارډ ډیلیټ نه شي نو کله چې یو کس هڅه کوي چې ریکارډ ډیلیټ کړي بیا ټریګر هغه پر وړاندې اتوماتیک ډول راولاړېږي او رن کېږي او هغه نه پرېږدي چې ریکارډ ډیلیټ کړي یعنی دغه چې دا په اس کیو ایل سرور کې په اتوماتیک ډول رن کېږي کله چې یو ایونټ اکر شي یعنی رامنځته شي او دا هم موږ کولی شو چې همیشه دپاره په اس کیو ایل سرور کې ذخیره کړو او بیا ترې ګټه پورته کړو. هغې نهم نمبر باندې چې دا کنټرول آف فلو سټیټمنټس دی. کنټرول آف فلو سټیټمنټ چې دي دغې په مرسته موږ کولی شو چې د اس کیو ایل سټیټمنټس چې دي یا کوم کویریز چې دي هغوی اکزیکیوشن یعنی هغوی رن کېده کنټرول کړو. اف د هغوی جملې څخه اف ایلز دا چې کوم د کنډیشن دپاره ترې ګټه اخیستله کېږي موږ کوو موږ ورته وایو داسې وشي ته دغه وکړه که داسې وشي هغه وکړه دغه دپاره اف ایلز تر ټولو غوره لارې ده. وایل چې دا ریپیټیشن یو د تکرار دپاره موږ ترې ګټه پورته کوو. بیګینډ او اینډ چې ده دغه موږ ته دغه ښیي چې زموږ دغه کوډ بلاک چې ده یا زموږ دغه کوډ چې د کوم ځای څخه شروع ده په کوم ځای کې ختمیږي. ټرای کې چې دا کله دغه بلاک چې ده په ټرای کې موږ هغه کوډ چې موږ غواړو چې رن شي هغه اچوو. که چیرې دغه کوډ چې موږ په ټرای کې اچولی ده کوم مشکل راشي بیا کنټرول دی چې ته لاړ شي کیچ ته لاړ شي او کیچ دی موږ ته بیا یو پیام موږ ته راکړي نو د هغې دپاره بیا موږ ټرای کیچ څخه استفاده کوو ترو د ایرر ظاهرېدو دپاره د ایرر ترو کېدو یا د ایرر اچونې دپاره موږ ترې ګټه پورته کوو. بیګین ټرانزیکشن دغه ښایي چې زما دغه ټرانزیکشن چې ده شروع ده
او یا د یو چې ټرانزیکشن چې ده یعنی کله چې SQL سټیټمنټ دوه درې سټیټمنټ په یو ځای رن شي نو د دې احتمال شته دی چې یو دی کامیابه اوسي یعنی هغه دی خپل کار وکړي دوهمه دی ناکام شي او درېیمه دی بیا هم کامیابه شي یعنی په دغه وخت کې که چیرې موږ وغواړو چې نه دغه درې واړه دي یا بیخي ناکامې شي یا دې بیخي کامیابې شي یعنی د درې واړه دي یا دې صحیح کار وکړي خپل او یا دې هېڅ کار ونه کړي د هغې دپاره موږ بیا ټرانزیکشن څخه ګټه پورته کوو ټرانزیکشن هغه څه شی ده چې یا په مکمل ډول کامیابیږي یا په مکمل ډول ناکامیږي یعنی هېڅکله دا امکان نه لري چې یو څو فیصده دې کامیاب شي یو څو فیصده دې کامیاب شي ویریبل چې ده هم موقتي ذخیرې دي د ډیټا په میمري کې کله چې موږ وغواړو موقتي ډول یو ویلیو یا یو عدد چې ده ځانه سره وساتو یا یې ذخیره کړو په میمري کې هغې دپاره موږ له ویریبل څخه ګټه پورته کوو ویریبل یا د میمري کې ځای نیولو دپاره موږ لومړی ډیکلیر ورډ چې ده هغه لیکو هغې څخه وروسته ایټ د ریټ ساین لیکو کله چې ایټ د ریټ ساین مو ولیکلو هغې څخه وروسته د ویریبل نوم لیکو د ویریبل ډیټا ټایپ لیکو هغې څخه وروسته اساینمنټ اپریټر ده او لس یعنی مطلب دغه چې دلته ما یو ویریبل ای په نوم ډیکلیر که او په دغه کې ما لس عدد واچولو یا لس عدد مې ورته اساین که یا مې ورته سیټ که بیچ چې ده هم د بیچ سپریټر یعنی ګو چې ده د دوو SQL سټیټمنټ چې د هغوی جلا کېدو دپاره ترې ګټه اخیستل کېږي کله چې موږ وغواړو چې یو دوه سټیټمنټ د یو بل څخه جلا شي او جلا د خپل کار ترسره کړي دنده ترسره کړي هغې دپاره موږ له ګو څخه استفاده کوو دوستانو دا خو زموږ د نن ورځې لیکچر تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم الله مو مل شه